سلامونه او نیکی هیلې دوستانو. الله دې وکړي چې ټول ښه وي، جوړ وي. موضوع مو ده د منظور پښتون چې کومه قومي جرګه د پښتنو دپاره یوه لویه غونډه راغوښتې ده. نو دې په اړه ده پوښتنه دلته ده چې د افغانستان کوز پښتانه خو ټول راټولېږي، نو د افغانستان پښتنو ته څه پکار دی؟ افغانستان کې ډېر قومونه دي. زه خپله هم د ځاځی قوم څخه یم. نو موږ ځاځی قوم هر وخت چې په سرحد د فرضي کرښې نه چې کومه د حکومت سره یا کومه لانجه راغلې که هغه راغلې ده، خو د ځاځی قوم او لاندې توري او د منګل او د خروټي قوم چې فرضي کرښې نښته راپوسېږي، نو دوی بیا سره ناست دي، هغه فیصله یې کړې ده. نو هغه لانجه، هغه جنګ یا د منځه لاړ دی، ځکه موږ هېڅ وخت د حکومت سره خبرې نه دي کړي، نه د موږ حکومت د هغوی حکومت څخه خبرې کړي چې دلته کومه لانجه راغلې. نو پکار دا ده چې دا بار پښتانه هم په دې کې ونډه واخلي چې قومونه دي لکه د خوست طرف ته او که حداقل یو 15 نفره یا 10 نفره یا 1 نفر د هر یو قوم نه باید ویر شي، د یو قوم په نمایندګۍ چې ځاځي قوم دی او منګل دی او ګربز دی، زدران دي او همدغسې مقبل دي او همدغسې ډېر قومونه دي که نه پکتیا کې، او همدغسې پکار دي چې د مشرقي قومونو مشرقي مقصد لکه د ننګرهار د لوی ننګرهار څخه لغمان او کونړ او نورستان د دې ځای څخه هم مشران وغواړي لکه خوږیاڼي او شینواري او همدغسې صافي او خروټي او ډېر قومونه دي هغلته چې هغوی نه قومونه نه یو 2 نفره یا 3 نفره یا 15 نفره داسې هر یو قوم نه ویر شي. بل د کندهار لوی کندهار څخه او همداسې د زابل او غزني او د نورو ولایتو څخه د بغلان چې کومو ولایتونو کې پښتانه میشت دي او قومونه دي، ځکه پښتانه واړه واړه قومونه لري، نو هغو قومونو څخه دوی باید وي یو څو نفر ورته منتخب کړي او دغې جرګې ته یې ور واستوي، ځکه دا جرګه د موږ تاسې د پښتنو د کومې پیښې چې کېږي، کومې بدبختي چې ده د دغو دپاره مشر منظور پښتون جوړه کړې، ټول یې غوښتي دي. نو دوی ته پکار دی چې د افغانستان پښتانه همدغه وخت دی چې دوی سره یو ځای شي او باید په ګډه دغه بدبختۍ ته د پای ټکی کېږدوي. نو هیله مې ده د ټولو نه چې دغه ټکي ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه مهم وخت دی، همدا وخت دی. موږ چې نن مسافر یو، خپل هېواد نه لرې یو د دغو بدبختیو د وجې نه، نو که چېرته تاسې مشران او زموږ آینده نسل دپاره زموږ دپاره د افغانستان او د ټولې پښتنو دپاره د مسلمانیت، افغانیت، د انسانیت دپاره غواړو چې دغه بدبختي د منځه لاړه شي، نو همدغه مو وخت دی. نو دغې موضوع ته ډېر جدي پاملرنه وکړئ. منم چې موږ اوسنی حکومت نه غواړي چې دغو هغه کې ګډون وکړي، خو ولې دا د حکومت کار نه دی، دا د پښتنو کار دی، دا د موږ تاسې ځکه که حکومت ته خبره لاړه شي، د اوس وخت کې پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې جنګ وشو، همدغسې میدان ځاځیو کې او
نو دلته حکومتونه سره جنگ وکړل او قومي خلکو تړون وکړل. قومي خلکو دغه معامله خلاصه کړه. نو موږ تاسې دا د قومي کار دی، موږ تاسې د پښتنو کار دی، دا د حکومت کار نه دی. نو دغه کې باید وي دا پښتانه هغوی پښتانه سره یوځای شي. نو ډېره مهمه موضوع ده. هیله لرم چې ټولې دا شریکه کړئ. دا د مسله دې وکړي چې ټول ښه وي او الله دې وکړي چې دغه غونډه د پښتنو د بدبختیو اخري غونډه شي او د پای ټکی ورته کېدوي. نو په خدای مو سپارم او ښه وخت غواړم. د الله په امان.